دوه سوال دی چې د شیطان دا سوال چې الله تعالی چا پیدا کړي دا به موږ څنګه رد کوو. جواب: شیطان انسان ته مختلفې وسوسې ورچي. کله ناکله د انسان ذهن ته داسې وسوسه ورواچي چې دا ټول مخلوق الله پیدا کړي، دا ټول کائنات الله تعالی پیدا کړي، اخر الله تعالی بچا پیدا کړي. نو هر کله چې ذهن ته داسې وسوسه راشي او داسې سوال راشي، نو د ټولو نه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دي. قرآن مجید په سوره فصلت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. که چېرته شیطان تا ته کومه یو وسوسه در واچي، فاستعذ بالله، نو ته د الله نه پناه غواړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، ځکه انه هو السمیع العلیم، هغه الله تعالی ډیر اوریدونکی او ډیر پوهه ذات دی. نو د ټولو نه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی. بل د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې وسوسې متعلق مختلفې دعاګانې راښودلي. امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله او امام ابو داود رحمه الله مختلفو حدیثونو کې په مختلفو الفاظو سره د الله د رسول نه د دې وسوسې د ختمولو متعلق دعاګانې نقل کړي. په هغه دعاګانو کې یو دعا چې د الله رسول مونږ ته راښودلې هغه دا ده: آمنت بالله ورسوله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی په الله باندې، ورسوله، او د هغه الله په رسول می ایمان راوړی. الله احد، الله یک یوازې ذات دی. الله الصمد، الله بی نیاز او بی حاجت ذات دی. لم یلد ولم یولد، نه د هغه نه څوک پیدا دی او نه هغه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه د هغه الله سره څوک برابر شته. د الله رسول فرمایي چې کله انسان ته داسې وسوسه راشي چې الله چا پیدا کړي، نو هغه دې دا دعا ووایي او بیا دې ګس طرف ته 3 کرته توکي. نو ان شاء الله د دې دعا د ویلو د وجې به الله دا وسوسې ختم کړي. نو د دې وجې نه د ټولو نه اول به اعوذ بالله وي، د هغې نه پس دا دعا ووایه، ګس طرف ته 3 کرته توکه، او 3 نمبر کار دا وکړه چې خپل ذهن او سوچ بدل کړه. ځکه چې کله ته په دې کې سوچ کې او فکر کې او دا سوچ مخ کې بوزي، نو ایمان دې خرابېږي. نو د دې د وجې نه خپل پام او خپل ذهن او خپل سوچ بدل کړه، نو الله سبحانه وتعالی به دا وسوسه ختم کړي. که دا وسوسه راتله او که نور قسمه وسوسې تا ته راتلي، اعوذ بالله ووایه، دا دعا ووایه، ذهن بدل کړه او ګس طرف ته 3 کرته توکه، ان شاء الله دا ټولې وسوسې به الله سبحانه وتعالی ستا ختم کړي.